سلامونه دوستانو، ستړي مه شئ. راځئ چې تاسو ټول موږ جوړ شي. دوستانو راځئ نن په بله ویډیو باندې د سایټ انجینر د مسؤلیتونو نه غږیږو. انشاءالله مکمل د سایټ انجینر یعنې په سیول انجینري کې په نورو څانګو کې د سیول انجینري باندې زه درته غږیږم. دا مقصود د سیول انجینري لپاره نه ده، ټول څانګې د انجینري ورکې شاملیږي. د سایټ انجینر چې څوک کار کوي د هغوی لپاره دا مسؤلیتونه باید چې هغه دا مد نظر ونیسي. د فرش انجینر لپاره ډېر اساسي او مهمې ویډیوګانې دي، باید چې دا مکمل پلی لیست ډیټیل سره وګوري او ځان ورباندې پوه کړي. نو نن راځو په سیفټي مینجمنټ باندې خبرې کوو. سیفټي مینجمنټ معنا څه؟ ګوري په کار کولو کې نظر نورو هیوادونو ته په افغانستان کې په نورو هیوادونو کې خو سیفټي داسې ده چې فرض عین ده، یعنې لازم به چې سیفټي یو کاریګر انجینر خپل کوم مشخص لباس چې وي دا په نظر کې ونیسي، باید چې ځانونه سیف کړي. ګورئ د کاریګر لپاره موږ په سیفټي باندې خبرې کوو. ګورئ د هغوی لپاره دستکشې دي، یعنې ګلبز چې ورته وایي، هیلمټ دی، واسکټ ده، بوټان دي. دا وسایل یعنې د هغوی سیفټي ده. احیانا که چیرې یو خښته تیږه یو شی ولوېږي په ځمکه باندې په پښه باندې، که چیرې بوټ ولري خو روغ پاتې کېږي. که چیرې نور کار کوي په لاسو باندې هغه لاسونه جوړ پاتې کېږي، دستکش یې خرابېږي. که چیرې له لوړ منزل نه یو شی راولوېږي یا له بلې خوا نه یو شی راسي په سر دې ولګېږي، تیار به هیلمټ وي ورباندې، یعنې ته به سیف وې. نو دا هغه شیان دي چې باید یو سایټ انجینر په نظر کې ونیسي. دې ته پی پی ای ویل کېږي، یعنې پرسنل پروټیکټیو اکویپمنټس. دا د سایټ انجینر مسؤلیت ده تر څو لیبر ته فورمین ته مکمل د دې هدایت وکړي او دا مد نظر ونیسي، منیجمنټ یې وکړي. که نه وي باید ورته راوړي، که وي باید ورباندې عملي کړي د پروژې په دوران کې. ځکه ټیم منظم ښکاري. کله چې د پروژې لپاره یو کارګر ټیم منظم وي نو هر سړی خوښي ترې څرګندوي او خوشحالېږي چې یو پروژه په مکمله سیفټۍ باندې مخکې ځي. اصل د پروژې همدا ده چې کارګر هم باید سیف وي، پروژه هم باید مخکې لاړ شي. که چیرې کارګر زخمي شي پروژه نیمګړې پاتې کېږي. نو د پروژې اصل دا ده چې کارګر وساتئ او کار خپل وخت باندې مخکې یوسئ. نو دغه پی پی ای پرسنل پروټیکټیو اکویپمنټس باید تاسو ته ما په لومړي قدم کې ذکر کړل. دغه د یو کارګر لپاره ټول لپاره لازمي به چې مد نظر یې ونیسي تر څو دوی خوندي واوسي. په دویم قدم کې چې دي انسیف اکټیویټي، یعنې انسیف اکټیویټي معنا دا هم په پروجیکټ منیجمنټ یعنې سیفټي کې یو اصل ده. انسیف معنا یعنې چې خوندي نه وي، داسې کارونه چې د کار په جریان کې خوندي ونه اوسي. نو یا د چاپیریال لپاره مضر وي او یا د یو چا د ژوند لپاره مضر وي یا د پروژې لپاره مضر وي. هغه فعالیتونه باید چې مکمل موږ آګاهي ورکړو چې هغه انسیف کارونه دي یا انسیف اکټیویټیز دي چې باید یو کارګر یو انجینر یو فورمین ترسره نه کړي، تر څو چاپیریال ته خپل انجینر ته کارګر ته نور کوم یو پرسونل چې ورسره د هغوی یا مشینري لپاره تر څو چاته ضرر ونه رسېږي. نو په دې انسیف اکټیویټیز کې چې کوم دي لاندې شیان شامل د هغوی څخه د پی پی ای څخه بغیر کار کول، پرسنل پروټیکټیو اکویپمنټ څخه بغیر کار کول، یعنې دا هم یو د انسیف اکټیویټیز څخه ده. په لوړ ځای کې په بې احتیاطۍ چټکۍ سره یعنې په ګپ شپ سره کار کول دي، باید چې په احتیاط سره هلته کار وشي. دا هم له انسیف اکټیویټیز له ډلې څخه ده. بل چې دا د خرابو وسایلو استعمال ده، د خرابو ماشینونو استعمال ده، باید د دې څخه صرف نظر وشي. دا انسیف اکټیویټیز کې شاملیږي تر څو یو کارګر ته، یو انجینر ته، یو فورمین ته، یو ګلکار ته مضر ونه اوسي، مضر تمام نه سي، یعنې هغه ډیمیج نه کړي، یعنې زخمي نه کړي، تر څو پروژه خوندي اوسي د انسیف اکټیویټیز له امله. په څلورم قدم کې چې دا اکسیډنټ ریپورټ ده، یعنې کوم ګوره سیفټي چې کله تر سره هم شي بیا هم یو واقع رامنځته شي، یعنې په پروژه کې یو څوک زخمي شي، نو د اکسیډنټ ریپورټ معنا دا ده په کوم ځای کې، یعنې دا باید چې هر څه مشخص وي، یو ریپورټ جوړ شي. یعنې ضرور هم نه ده، احیانا په کار وي باید چې تا سره موجود واوسي، یو څوک درنه وغواړي، نو سایټ انجینر باید چې دا هر څه
په دا ریپورت ځان سره ولري. په دې ریپورت کې چې کوم شیان شامل دي، د پروژې موقعیت شامل ده، د پروژې نوعیت شامل ده، پروژه په کې څومره کارګر کار کوي، کوم کارګر زخمی ده، مشکل یې څه و، بیرته ریکوري وشوه ونه شوله، یعنې دا مکمل که چېرې د پروژې په آخر کې د دې پوښتنه وشي نو باسي ریپورټ موجود واوسي. ریپورټ په هغه ساعت په هغه وخت باندې په هغه ورځ باندې باسي جوړ شي او وړاندې شي. هغه کوم وجه علت سره ذکر شي چې د کومې وجې نه علت څه اوسي، دا کارګر یا یو څوک چې په ساحه کې زخمی شو دغه حادثه تر سره سول باسي دې مکمل راپور له دوی سره موجود اوسي، له سایټ انجینر سره موجود اوسي، ترڅو هغه آینده کې له مشکلاتو نه ورباندې خلاص اوسي. نو د دې ټولو کارونو لپاره دا ټول کارونه چې دي چې کله موږ تر سره کړل نو دغه ریپورټ چې کله موږ جوړ کړو د دې کوم پروژه کې څه مشکل رامنځته شوی دی، آینده کې ګټه دا ده چې آینده کې دغه سایټ انجینر باید چې په دې باندې آګاه واوسي د نورو پروژو لپاره چې مخنیوی د هغه کار وکړي. یعنې که آینده کې د یو پروژه کې موجود وي چې باید هغه کارونه تر سره نه کړي، مخکې ایکسپیرینس په شکل باندې ورته تر سره شوي دي، د هغو کارونو څخه جلوګیري وکړي چې کوم کارونو له وجې نه یو څوک زخمي کېږي، یعنې په آینده کې د هغې لپاره هم د سیفټي تدابیر ونیول شي. نو دوستانو دا زموږ نننۍ ویډیو د سیفټي منیجمنټ په اړه باندې چې تاسو ته وړاندې شوله د سایټ انجینر په سیول انجینرۍ کې، یعنې په نورو څانګو د انجینرۍ کې سیول انجینري یو پراخ فیلډ ده، نو په هغې کې چې هره څانګه شامله وي نو د هغې د سایټ انجینر لپاره د سیفټي منیجمنټ یو اساسي ویډیو دا ده چې باید چې هغه په دې هر څه باندې آګاه واوسي. نو دوستانو دا زموږ نننۍ ویډیو چې تاسو ته ما وړاندې کړله. که چېرې تاسو زموږ نورې ویډیو کتل غواړئ نو چینل سره سبسکرایب کړئ، د بیل آیکن ووهئ تر څو نوی اپلوډ شوی ویډیو تر تاسو په وخت ورسېږي. نور مو وخت نه نیسم، ښه وخت ولرئ. الله ماس.